ابراهیم علیه السلام پلار آزر او داغه د قوم خلق په ډیر فخر سره ویل چې مونږ د بوتانو عبادت کوو او ټول ورځ د دوی په عبادت کې لګیایو، یعنی دوی به د شپې د ستورو او د ورځې به د دې ستورو د مجسمو عبادت کاو. د سورۃ الشعراء یوکم او یایم نمبر آیات ده. د دینا دویمه قصه د ابراهیم علیه السلام شروع شوی دا تر 104 نمبر آیات پورې. هر کله چې زمانہ د موسی علیه السلام دی امت د نږدې و، بلکې داغه قوم بنی اسرائیل هم موجود دي او په قران سره مخاطب دي، نو داغه قصه په تفصیل سره وړاندې ذکر کړه. بیا کله چې د ټولو يهوديان او نصارا او مشرکین عرب خپل نسبت د ابراهیم علیه السلام تکاو او ویل به چې مونږ داغه اولاد یو او مونږ داغه په دین باندې یو، نو اوس داغه واقعیا ذکر کوي چې پای کې رد په مشرکین باندې حجت الزامی سره او تعریف درب دے په ذکر د صفات او درب سره او دعاګانې د ابراهیم علی السلام دی او بیا تخویف اخروی دی هغه چاله را چې د پیغمبر په مخالفت کې تابعداري کوي د مشرکان او مولایان او د فیران و غیره. او هر کله چې داسې بیان ډیر عظمت شان لري او جامع دی، نو د دې د وجه نه دیتا نبأ او فرمایل د ابراهیم علیه السلام او داغه د قوم واقعیا پیش کړي. دې د پاره چې قریش د ابراهیم علیه السلام د دعوتی ژوند حالات واوري او نصیحت واخلي او اسلام راوړي او د دنیا او د آخرت د رسوایی نه بچ شي. ابراهیم علیه السلام چې کله د خپل پلار او د خپل قوم نه تاسو کو چې تاسو د کومو سيزونو عبادت کوئ، ابراهیم علیه السلام په هیده چې دا خلق د بوتانو عبادت کوي، لیکن د هغه مقصد داوی د جواب نه دا ثابتولو چې دا بوتان د دې لایق نه دي چې د دوی عبادت وکړي شي. ابراهیم علیه السلام پلار آزر او داغه د قوم خلقو په ډیر فخر سره ویل چې مونږ د بوتانو عبادت کوو او ټول ورځ د دوی په عبادت کې لګیایو، یعنی دوی به د شپې د ستورو او د ورځې به د دې ستورو د مجسمو عبادت کاو. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایل چې آیا دا بوتان اوریدل کولای شي کله چې تاسو دوی د ساواز کوي، یا در لسن نه په نقصان در کولای شي، یا که تاسو د دوی عبادت پرېږدئ نو څه نقصان در رسولی شي. نو د دوی سره نور څه د عقل والا جواب نو، صرف ړوند تقلید د پلار چې هغوی به داسې کول مونږ یې ځکه کوو. نو ابراهیم علیه السلام وفرمایل قال فرأیتم ما کنتم تعبدون، ویل ابراهیم علیه السلام آیا خبر یې تاسو باغ چا چې تاسو بندگی کوئ، انتم تاسو و آباؤکم الاقدمون او پلاران تاسو مخکنی، فإنهم عدو لی الا رب العالمین، نو یقینا دوی دشمنان زما دي سوا د رب العالمین. نو ګور ابراهیم علیه السلام هغوی باندې څنګه اعتراضات کوي او دا هغوی کم جواب چې دی کم دلیل چې دی هغه ناقص دی. باس وایي مونږ ځکه بندګي کوو چې زمونږ پلارانو به داسې کوله، لکه نن سبا هم خلق وایي مړغه زوړ دین راټینګ کې او دا نوي مولایان چې راغلي نو د دوی دا مه منئ. نو مونږ وایو زوړ خو ابوجهل او عتبه شیبه هم دا هغه دین یادې کړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی، خلق د کبر په تیرو کې یو پیغام یې ورکو، یو مشن یې هغوی ته وړاندې کړه د الله د وحدانیت. نو خلقو بیا لیبلې ولګولې په هغه باندې. نو په دې دور کې هم چې څوک حقه مسله بیانوي
نو پاغه باندې بیا خلک لیبل لګي ډیر صفای ولیکن خلک د الله د وحدانیت د وجنا او د حق د وجنا چې دا داعی دی خلق له دعوت ورکي ال توحید طرف ته نو خلک بیا قسمه انظامونه لګي نو دغه شانتي وسوم دازي خلک شته مړوي زوړ دین راټینګ نو زوړ دین سو هغه رسومات او رواجونه او بدعات او شرکیات خلق بده کې مبتلا او خلکو بدل دین ګاڼه او دین چې دینو دا مکمل شوی دا نیمګړی نه دی ځکه امام مالک رحم الله فرمایي کله چې او بدعتي او بدعت کې او ناشنا کار کوي نو داغه ګمان دی چې دا نعوذ بالله دا نیمګړی پاتې شوی نو دا ته پوره کون کې ته جواز د دین اسلام ته مکمل دین اسلام دا مکمل شوی دی بس سوئی فإنهم عدو لی یقینا دی دشمنان سمادی الا رب العالمین سوا دا رب العالمین دا خوزما دشمنان دی نبوتان سرنگی دشمنان کیگی وجدا دا چکل یو انسان دبوت عبادت شروع کی نو دای دا اللہ نواراو او سوچ تا دا اللہ دا بندگی ناڑی جہنم تا دراکاگی نو داستا لوی دشمن دے ابراہیم علیہ السلام وی زمان دشمنی دازن پریدم باز دشمنی بو سکو نو الا رب العالمین نو دا رب العالمین تفسیر کے جدا سوگ دے الذي خلقني فهو يهديني اغزان چیزی پیدا کڑیم نو اغماتنی غلار خی ابراہیم علیہ السلام دا سی ویل غفتل چی دا بوتان سازو دشمنان دی لیکن اغا ورطا خپل دشمنان وی دی دا پار جی مخاطبین دا اغا خبری تا غوکی دی او پا خوشحالی سر اغا اومنی نو سوی زما خو اغا رب دی چیزی پیدا کڑیم نو اغا ماتنی غلار خی نو دوی خود تاسو په خپل لاسو جوړ کړلی نه څوک پیدا کولای شي نه څوک جوړولای شي بیا صفات ذکر کړي دا الله صفات والذي هو يطعمني ويسقيني او هغه ذات دې چې خوراک را کوي ماته او څښاک را کوي نو دا خو نه چاله خوراک ورکولای شي نه څښاک ورکولای شي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ او کله چې زه بیمار شم نو هغه ماته شفا راکوي نو ستاسو دا خو هیڅ نشي کولی وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي او هغه ذات دی چې وجنی به ما بیا به راژوندی کوي بیا به مې راژوندی کوي داسې رب دی که بیمار شم شفا راله راکوي او غزاد دی چې ومه وجنی بیا و میرا ژوند دی نو باس بعد الموت ثابت شي والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين او هغه ذات دی چې تمل رمز چې وب بخمات گنا زما فورز د جزا نو اذا مرستو د مرض نسبت ځان ته او اذا مرستو کله چې زه بیمار شم نو هغه ماته شفا راکړي نو نسبت د بیمارتوب ځان ته اگر که مرض را وستون کې هم الله دی او دا د انبیاء او ادب دی چې الله ته د شرور نسبت نه کوي یعنی دا مریض کېدل زما د ګناونو په وجه دی نو بیا شفا الله راکړي په دې صفاتونو ذکر کولو سره پاغوي باندې رد دی چې رب خو هغه په کار دی چې دغه صفاتونو مالک وي او استاسو په معبودانو بوتانو کې دغه یو صفت هم نشتا او هغه ذات دی چې تملرم چې وب بخمات گناه زما فورز د جزا نو خطیئتی د دینه مراد هغه خبرې دي چې ابراهیم علیه السلام هغه ګناه ګڼلې او چې داغي په یادولو سره به د قیامت فورز د خلقو د فاره د سفارش کول نزان ساتي چې هغه د بوتانو د ماتولو نه وروسته دا خبره کول چې دا ټول کار غټ بوت کړی دی دارنګ دا وینا داغه چې زه بیمار یم دې د پاره چې د قوم سره په میله کې شریک نشي او داغوی د تلو نه وروسته بوتانی مات کړلی او دریم د ظالم بادشاہ مخې ته ویل چې سارا زما خور ده دې د پاره چې بادشاہ هغه په زور د خپل ځان سره ایثارن کړي واقعیا مشهور ده کنه
ځکه په هغه دور کې د مصر بادشاہ داسې چې چا سره به ښځه ورسره وه بس هغه به دې ساروله نعوذ بالله هغې ته به نیت خرابه خو چې کله ابراهیم علیه السلام روانو په سفر باندې دا د الله د طرفه په هغې باندې امتحان او الله ورته هر څه مخې ته وښوده الله ورته وی چې ابراهیمه دا بادشاہ بستانه تپوس کوي خو ته ورته وایي چې دا زما خور ده او دا یې پویه کړه چې ګورې ته زما اسلامي خورې ګورې خو چې بیا هم کله هغه ورغې او ده ورته دا خبره وکړه نو د هغه نیت بیا هم خراب و واقعا ډیره مفصله ده خو لیکن الله جل جلاله به هغه داسې راغونډ به یې یو فالج به وواو حرکت به نه شو کولی بیا هم مینت زاري وی الله نه مال سوال وکړه چې سیټ شم برابر شم چې کله به برابر شو بیا به نیت خراب شو خو چې ورته پته ولګېده نو هغه بادشاہ چې دی نو بیا هغې له په تحفه کې د ابراهیم علیه السلام کومه بیبي چې ده هغه یې وله په تحفه کې ورکړه نو څه وایي والذي اطمع ان يغفر لي او هغه ذات دی چې تمه لرم زه چې وبخي ماته ګناه زما نو کومې دغه خبرې ګناه ګڼلې خطیئتي ګناه یوم الدین فورز د جزا ربي هب لي حکما والحقني بالصالحين اے رب زما وبخي ماته پوها والحقني بالصالحين او په وسکړه مادني کانو سرا ابراهيم عليه السلام چې کله د خپل رب تعریف او داغه حمد و ثنا او داغه قسمه قسمه نعمتونه بیان کړل نو دواړه لاسونه د دعا د پاره پورته کړل او په ډیر عاجزۍ انکسارۍ سره وویل چې ای زما رب ما ته په علم او پوهه کې کمال راکړي او د انبیاء علیهم السلام په شان د نیک عمل توفیق راکړي او په جنت کې مې داغوی ملګری کړي او د نورو د پاره ما د خیر نمونه وګرځي او پر راتلونکو نسلونو کې زما غوره ذکر هغه باقی وساتي وجعل لي لسان صدق في الاخرين وګرځو مالرا جبد رشتنوالی پرستنو کی وجعلني من ورثة جنة النعيم وګرځو ما د وارثانو د جنت د نعمتونو نام واغفر لأبي او بخنو کړي پلار زماتا نورستو د پلار تذکیره برازي